السلام علیکم دوستان، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. د سورۃ الکوثر وظیفه در سره شریک کوم. یو څلوېښت واره سهار، یو څلوېښت واره ماخستن ویل کیږي. ان شاء الله ستاسو هر حاجت در پر کوي. دا داسې وظیفه د بزرګانو لیکلي لغه خلې څخه زه در تاسو پورې در رسوم دوستانو. چې یو څلوېښت واره سهار، یو څلوېښت واره ماخستن وایاست. که پزړه کې کم حاجت لري هغه حاجت الله تعالی در پر کوي، کم خواهش لري هغه الله در پر کوي. بل چې تاسو هر قسم ته دښمن یې پر تاسو غالب ان شاء الله د دغه وظیفې په کولو سره به الله تعالی خوار او ذلیل کی. کچیر غواړي چې دښمن مو ناکام سي او تاسو پر دښمن باندې برای تاسو الله تعالی درکې او هغه مغلوب تاسو ور باندې غالب کړل سي، نو د دغه وظیفې عمل کول یو څلوېښت واره سهار، یو څلوېښت واره ماخستن زه له تاسو سره شریک کوم. پر هغه طریقه کوي هغه به الله تعالی درته خوار او ذلیل کی او تاسو به پر هغه باندې کامیاب کړل سي. دوستانو سورۃ الکوثر هغه سورۃ چې د قران شریف تر ټولو کوچنی سورۃ ده. په قران شریف کې سی یو سل څوارلس سورۃ راځي، په دې ټولو کې سی کوچنی سورۃ ده هغه سورۃ الکوثر ده او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تسلیت لپاره نازل شوی ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د کامیابی لپاره نازل شوی ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر دښمنانو باندې د غالب کېدو لپاره دا سورۃ را نازل شوی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړل شوی ده. نو لہذا دوستانو دغه درې اعمال به تاسو هم ان شاء الله دغه وظیفې په کولو سره ترلاسه کړئ. پر دښمن به تاسو ته الله تعالی برای درکې چې هر قسم ته دښمن او تاسو ورڅخه پوام او ورڅخه په ډار کیاس او تاسو لغه څخه ویریږي او غواړي پرغه باندې برای الله تعالی تاسو ته درکې غیبی نصرت دي تاسو الله تعالی وکړي. دې صورت په ویلو سره الله تعالی تاسو ملګری او تاسو نصرت به وکړي. کامیابی په دنیا کې غواړي، کامیابی د رزق لاره غواړي، کامیابی د اولاد لاره غواړي، کامیابی د بل قسم ته کاروبار لاره غواړي. په دنیا کې چې د هر څه کامیابی تاسو غواړي ان شاء الله دغه صورت وظیفه کول، دا صورت ویل، په دغه ویلو سره به تاسو تعالی به انتها زیاته کامیابی او تاسو ته الله پاک جل جلاله شهرت در نصیب کی او کامیاب به مو کی. او بزرګانو لیکلي چې 314 واره سي په ورځ کې څوک وایي دغه سي په ژوندۍ کې هر حاجتي که په زرا او حاجتونه وي که هر څومره په لکا او حاجتونه وي ان شاء الله دغه 314 واره ویل به د حاجت ور پوره کی. دا سورۃ الکوثر کوچنی سورۃ ډیر کوچنی، ان اعطیناک الکوثر ورته ویل کیږي. دا سورۃ تقریبا 3 آیات باندې مشتمل ده. هر کس یو ویل شي دومره وخت نه اخلي. مثلا کې یو څلوېښت واره وایس یا کې 314 واره وایس طریقه زه درته ښیم. دا دومره وخت نه اخول، خو کوشش وکړئ یاد یې کړئ. که یادول نه سي په قران شریف کې هم دراړول سي، په موبایل کې قران شریف راځي په هغه قران شریف کې هم دراړول سي او کوشش وکړئ دا سورۃ یاد کړئ. په هر وخت کې به سره محفوظ وي، په ډیرو ځایو کې په کار درځي ان شاء الله. په داسې ځای کې په کار درځي چې تاسو به ورته ضرورت یالته بنه له تاسو سره بیا موبایل تاسو راواړوي او نه بل تاسو سره قران شریف خو تاسو بیا د په وخت کې بیا ویلې سي. کله چې تاسو د دښمن لویری سره مخ سي ګوري په غځي کې ډیر تاسو ته په کار بیا درځي، تاسو ته ډیر مرسته بیا درکوي. نو لہذا دوستانو د سورۃ الکوثر وظیفه در سره شریک کوم. او بل دا انعام لا هم په سورۃ الکوثر کې ګوري پروت ده. که یو انسان به اولاد وي، یو زنانه به اولاد وي یا یو نارینه به اولاد غواړي چې الله پاک جل جلاله ورته اولاد ورکي، نو د ورځې په سر کې د 314 واره وایي ان شاء الله دعا دي کوي. د دعا به الله تعالی قبول کړي. په لږ وخت کې الله پاک جل جلاله دته د اولاد زیری ورکي او د اولاد په تحفه باندې الله پاک جل جلاله ونازوي. نو لہذا دوستانو د وظیفې طریقه درته ښیم. وظیفه پر دغه شرایطو برابر وکړي. دوستانو کچیر غواړي مثلا پر دښمن باندې کامیابی غواړي، مثلا هر قسم ته هر رقم دښمن تاسو ورڅخه فډار کیاس، نو یو څلوېښت واره سهار، یو څلوېښت واره ماخستن دا سورۃ الکوثر وایس او الله پاک جل جلاله شدا دعا غواړي چې الله پر دې دښمن باندې ماته کامیابی را نصیب کړي. یا یو حاجت په زړه کې لري د ماخستن لمانځنه بعد، یو کم حاجت چې په زړه کې لري، هر حاجت دی و هر خواهش دی و تاسو په زړه کې چې خو یې جائز به ناروا عمل بنوي، نو د ماخستن لمانځنه بعد 314 واره دا سورۃ وایس او دعا کوي د خپل حاجت په باب باندې الله پاک جل جلاله به حاجت تاسو حاجت در پوره کړي.
او کې د اولاد لپاره وایس نارینه اولاد غواړي یا زنانه اولاد غواړي سهار اولاد تاسو غواړي د اولاد په تحفه مو الله تعالی ونازوي د سهار لمانځه نه بعد یا 314 سواره یا 315 سواره پورې وایس او د اولاد د غوښتلو په باب باندې دعا وکړي دغه صورت الله ته شفیع کې الله پاک جل جلاله به دې په برکت سره تاسو ته اولاد درکړي. نو لہذا دوستانو دا وظیفه و د سورۃ الکوثر اسانه وظیفه ده. سورۃ الکوثر او بعضی کسان نه پیژني چې سورۃ الکوثر وایي چیشته. سورۃ الکوثر چې د قرآن شریف اخیری سپاره عما یتساءلون چې درواړوي په هغه کې په اخرنی کوچنی سورتو کې سورۃ الکوثر راځي. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا سورۃ الکوثر د ډیر کوچنی سورت 3 آیات سورت بالا زیات دمنه او اسانه د یاد یکي. نو دا وظیفه دوستانو له نور ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ ترڅو هغه په دې حساب کې په دې ثواب کې را سره شریکان شي. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.